ډیورن کرښه څنګه او چا نړیواله پوله اعلان کړه؟ د شمالي ټلوالې د جمعیت ګوند یو مشر تازه د افغانانو پر سینه تیرې شوې ډیورن کرښې په اړه څه ویلي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د جمعیت ګوند د پخواني وژل شوي جنگي قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت په نوم ډلې غړي حفیظ منصور په یوې تازه مرکه کې ډیورن کرښه نړیواله پوله یاده کړې ده. ښاغلي منصور له امو ټلویزیون سره په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې ډیورن کرښه د نورو هغو منل شوو تاریخي نړیوالو پولو په څیر ده چې افغانستان له ایران، تاجکستان او چین سره لري. د هغه په خبره که پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي او خپلو پلان شوو ترورونو ته د پای ټکی کیږدي، د مقاومت په نوم ډله کولی شي په راتلونکي کې ورسره تعامل وکړي. بلخوا له څه باندې 3 کلونو راهیسې اسلامي امارت په پرله پسې توګه د رسنیو او ښځینه خبریالانو پر کار سخت بندیزونه لګولي دي. ښځینه خبریالانې وایي دغو بندیزونو دوی ته په کورنیو رسنیو کې د کار دوام ستونزمن کړی دی. دوی ډیروي چې په بیلابیلو بڼو رسنیو ته له لاسرسي بې برخې کیږي او په پایله کې له ډیرو ننګونو سره مخ دي او د خپلو دندو پرېښودو ته اړیږي. دغه خبریالانې د رسنیو پر ملاتړو کورنیو او بهرنیو ټولنو هم د کمکارۍ او نه ملاتړ له امله نیوکه کوي. یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي چې د اسلامي امارت له بندیزونو وروسته دغې ډلې دوی په خبري غونډو کې له ګډونه راګرځولي دي. دوی ډیروي د اسلامي امارت چارواکو دوی ته په خبري غونډو کې ویلي چې په دې غونډو کې د ښځینه خبریالانو لپاره ځای نشته. دغه خبریالانې د اوسني وضعیت پر دوام د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې رسنیو ته د دوی د لاسرسي مخه په سیستماتیکه او پلان شوې توګه نیول شوې چې له امله یې د ژورنالیزم په برخه کې ښځې له بې ځوابه ننګونو سره مخ دي او د خپلو دندو پرېښودو ته اړیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.